کاسا زر پروژه چې د ملي پروژو له شمیره د هیواد ډیری وګړي تطبیق د سترګې په لاره دي. دا ځای لومړنی پلان بشپړ او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به کاري چارې پیل شي. په شمال ختیځ هند کې د برېښنا شرکت رئیس حاجي محمد مومند وایي چې د کاسا زر پروژې په تطبیق سره به 1000 میگا واټه برېښنا پاکستان او 300 میگا واټه نوره به افغانستان ته ورکړل شي. محمد وایي چې دغه پروژې په تطبیق سره به د یوه اړخه د افغانستان خزانې ته د کال په اوږدو کې تر 200 میلیونه امریکایي ډالر عواید زیات شي او بلخوا به سلګونه ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي. یو ملي او بین المللي او اقتصادي پروژه افغانستان لپاره ده. دا پروژه د قزاقستان او د تاجکستان انرژي افغانستان د مسیر نه پاکستان ته انتقالوي. دا پروژه 1300 میگا واټه کپاسیټي یا ظرفیت لري چې 1000 میگا واټه به پاکستان ته انتقالیږي. عند الضرورت 300 میگا واټه به افغانستان کې موږ نه ګټه اخلو. دا پروژه تر 2022 کال پورې انشاءالله تکمیلیږي او اولینی کارونه موږ په سطح د سیمې په کندوز ولایت او بغلان ولایت کې تکمیل کړي دي. اوس د استملاک د ځمکو او ارزښتیابۍ په پروسه کې موږ یو انشاءالله وروسته د دې نه به موږ عملي کار د ډیزاین او نصب د پایې شروع کوو. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې له کاسا زر پروژې څخه ملاتړ کوي خو له حکومته غواړي چې د دوی د ځمکو تاوانونه دې ورکړي کومې چې د کاسا زر پروژې په تطبیق سره له کښت څخه وځي. او د کاسا 1000 څخه مننه کوو چې دا پروژه پر مخ بیایي. خدای پاک دې دا په خیر سره سر ته سره ورسوي او موږ ټول د دې حمایت کوو او همکار یو ورسره چې دې حمایت وکړو. تاسې که الله یې تېروي هر شی چې تېروي دغه خلک چې خوشحاله نه کوي معاوضه یې ورنه کړي دا خلک نه دي خوشحاله. لکه خلک معاوضه غواړي لنډه خبره دغه ده بله زندګي لري نه کومه خواته ولاړ شي. دې پروژې حمایت زه تاسو ته اطمینان در کوم چې زموږ خلک یعنې په نمایندګۍ د دغه خلکو زه تاته اطمینان در کوم چې موږ ټول د دې پروژې حمایت کوو. دې پروژې ته هرکلی وایو. مشکلات زمونږ ځمکو ته پیښیږي نو هغې کې موږ جدي چې کوم دی نو تقاضا د حکومت نه دا کوو چې باید زمونږ ته پاملرنه وشي او زمونږ د هغه ستړیا او هغه تکلیفونه چې زمونږ ځمکو ته میلاویږي د هغې موږ ته معاوضه راکړي. حاجي محمد مومند شمال ختیځ هند کې د برېښنا شرکت رئیس وایي چې د یو شمېر شرکتونو سره یې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي څو هغو خلکو ته به تاوان ورکوي چې پر ځمکو کې کاسا زر پروژه تطبیق او ترڅنګ به یې هغو سیمو کې د بیارغونې کوچنۍ پروژې هم تطبیقوي چې دغه پروژه پرې تیریږي. د دوی که چیرې شخصي ځمکې د تاوانونو نصب په خاطر باندې او یا هم د پروژې د کار په جریان کې دوی ځمکو ته باغونو ته ونو ته زیان رسیږي موږ به د دوی ته ټوله خساره ورکوو. او یعنې په ټوله پروژې کې ممکن موږ په ولایت کندوز کې 15 نفره کلیدي کسان ولرو چې د دې پروژې اړوند به موږ سره همکاري کوي. باقي مانده بیشتره د 300 کسانو ته موږ په دې پروژې کې خپل د ولایت نه موږ زمینه سازي کوو. او د دې عواید د افغانستان دپاره نظر په انتقال او تولید د انرژي ده چې د 45 میلیونه ډالر نه پورته تر 200 میلیونه په کال کې به موږ ته د دې نه عواید راځي. د دې پروژې لګښت په افغانستان کې 228 میلیونه ده او دا پیسې به بانک جهاني ورکوي. کاسا زر پروژه چې یوه ملي او مهمه پروژه د افغانستان لپاره ده د کندوز ټول خلک حکومت ته ډاډ ورکوي چې په تطبیق کې به هر ډول مرستې وکړي او د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه هم غواړي چې د دغې پروژې په تطبیق کې د حکومت سره مرسته وکړي څو هم خلکو ته د کار زمینه برابر شي او هم د افغانستان کلني عواید زیات شي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، کندوز.